مهاجرو افغانانو فخیر راشي ای غمجنو مومنانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي مهاجرو افغانانو فخیر راشي ای غمجنو مومنانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي دشندلی مو په هر ځای کې ګلونا دشندلی مو په هر ځای کې ګلونا د هیواد ورکو هستیانو فخیر راشي د هیواد ورکو هستیانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي مهاجرو افغانانو فخیر راشي ای غمجنو مومنانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي استقبال تمو ولړ په هر لاریو استقبال تمو ولړ په هر لاریو ګلان اچو په غاړو فخیر راشي ګلان اچو په غاړو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي مهاجرو افغانانو فخیر راشي ای غمجنو مومنانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي تاسو ټول راستئ د دې هیواد وګړي تاسو ټول راستئ د دې هیواد وګړي د ملالۍ خور بچانو فخیر راشي د ملالۍ خور بچانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي مهاجرو افغانانو فخیر راشي ای غمجنو مومنانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي د شاهین بدر ژوند تاسو نه قربان شه د شاهین بدر ژوند تاسو نه قربان شه د شاهین بدر زړګانو فخیر راشي د شاهین بدر زړګانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا مسافرو افغانانو فخیر راشي مهاجرو افغانانو فخیر راشي ای غمجنو مومنانو فخیر راشي لو استاذ يسر سرايو زي وطن تا
مسافر افغانانو په خیر راشئ. د داسې خپلو په زړه پورې نویو او جدیدو نعتونو د اورېدلو لپاره د خوشنصیب آفیشل یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ. دا خپلې ترانه ټولو مهاجرو ته د ډالۍ وي له طرفه د شاهین بدري او مری جانان ادراس بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ مسؤل شاعر ارماني بلخي جانان د اړیکو شماره 040 490 340 210.